پیسې غواړئ چې وګټئ که نه، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو که پیسې ګټئ باید تاسو محنت هم وکئ. داسې نه چې تاسو لوفریانې شروع کړي او په کور کې ناستئ دا سوچونه کوئ چې څنګه به زه میلیونر شم، یا زموږ پښتانه بعضې ورته وایي چې څنګه به موږ کروړپتیان شو. زه در باندې کوم کورس نه خرڅوم، زه هڅه کوم چې تاسو کاروبار خواته ویسم. ما مخکې هم درته ووي نه ما سره د امازون کورس دی او نه کوم بل کورس ما سره دی. موږ د لیپټاپسو کاروبار کوو، پیسې موږ لګوو. که تاسو په لندن کې اوسیږئ، که په جرمني کې اوسیږئ، که په امریکا کې اوسیږئ، که په ترکیه کې اوسیږئ، که په نیوزیلینډ کې اوسیږئ، که په استرالیا کې اوسیږئ، تاسو به صرف کمپنیانې پیدا کوئ. د دې ویډیو اخره کې زه تاسو ته لیپټاپس هم ښیم. موږ سره د پاکستان خلک کار کوي، اوس موږ سره د افغانستان خلک کار کوي، موږ سره فیلیپینیان کار کوي. بزنس مایند باید ولرئ. زیاتره کسان ما باندې دا تورونه هم لګي چې رحیم صدیقي تا کرکټ کې ډېرې پیسې پیدا کړلې. الحمدلله بیا هم سفرونه کوم، د افغانستان ملي بیرغ همیشه ځلوم، د افغانانو د یووالي دپاره همیشه کار کوم. کرکټ باندې ما پیسې لګولې دي. دغه بیرغ ما ته ډېر زیات عزت راکړی دی او د دغه بیرغ عزت به زه همیشه کوم. بیا هم چې ژوندی یم، چې بوډا شم، بیا هم د کرکټ دپاره به سفر نه کوم. خو اصلي هدف ته به راوګرځېږو، لیپټاپس. که تاسو په استرالیا کې اوسیږئ، تاسو یو کمپنۍ پیدا کوئ، هغې کمپنۍ ته زه تاسو سره ټول هغه چې کومه مشوره ده زه په وټساپ باندې شیر کوم. خو تاسو باید لږ ایکسپیرینس هم ولرئ په لیپټاپس کې او باید لږ انګلیش هم درته یاد وي چې څنګه تاسو یو کمپنۍ سره تماس ونیسئ. زه تاسو ته ښیم چې ایچ پي ډیل زموږ دا لیپټاپ په کار دی، هغه هم انټیسټ. تاسو کمپنۍ سره تماس نیسئ، تاسو کمپنۍ ته وایئ چې زموږ دا لیپټاپس په کار دی، هغو تاسو ته لیست رالیږي. ستاسو صرف دغه تکلیف دی، کمپنۍ پیدا کوئ، کمپنۍ سره تماس نیسئ، کمپنۍ تاسو ته لیست رالیږي، کمپنۍ تاسو ته وایي چې دا خوا شا 400 لیپټاپس دي که نه، موږ 15,000 پورې هغه لیست اغوستی شو. تاسو وایي چې دا 400 لیپټاپس دي، د دې 50,000 امریکایي ډالر پرایز دی. زه تاسو ته وایم چې دغه پرایز تاسو 45,000 ته راولئ یا 40,000 ته راولئ. کله چې تاسو هغه پرایز 45,000 ته یا 40,000 ته راوستو، زه تاسو ته وایم چې دا ډیل ډن کړئ. چې کله مو ډیل ډن کړئ 400 لیپټاپس دي، د هر لیپټاپس په سر زه تاسو ته پیسې درکوم. هغه بیا ته شخصي کوم چې څومره پیسې زه تاسو ته د لیپټاپس په سر درکوم. بعضې داسې وخت راځي چې تاسو 10,000 لیپټاپس هم د کمپنۍ نه ترلاسه کولی شئ. فیلیپینیان یې دلته ترلاسه کړل، پیسې ورله موږ ورکوو ځکه هغه د هغه حق دی. بل فیلیپینی ما ته کور ته لیپټاپ راوړي، موږ یې لیږو دوبۍ ته کنټینر یې لیږو، هلته یې بیا موږ جوړو. دا خو انټیسټي یوز شوي، بیا انټیسټي دا بیا موږ جوړو، نورو ملکونو ته یې لیږو. موږ ته هم ګټه ده، تاسو ته هم ګټه ده، افغانستان ته هم ګټه ده. او په آینده کې انشاءالله افغانستان کې چې کوم مکتبونه دي کار نور مخې ته هم لاړ شي، هغو ته سهولت برابرو چې دا کوم کمپیوټرز دي دا ورته برابر کړو د سبق دپاره. زموږ کمپنۍ به انشاءالله په دې اړه باندې پرېکړه کوي او هغه چې کومه خوشخبري هغه ټولو سره بیا ځاورومه. محنت وکئ، حلال رزق وګټئ. زه تاسو باندې اوس لیپټاپس ګورم، دا موږ لیږلي هم دي، بله ورځ هم راغلل. دا خو ما ته کس راوړي دي، دا بیا نور هم ارزان راکوي. خو چې کمپنۍ د هغه موږ ته 500 زر 2,000 3,000 4,000 که نه 15,000 پورې موږ ته لیپټاپس راکوي. شیپینګ زه خپله کوم، شیپینګ په تاسو باندې نه کوم. لیګل زه خپله کوم، لیګلو پیسې هم په موږ باندې، اغوستلو پیسې هم په موږ باندې. صرف تاسو به ډیل ډن کوئ، څنګه تاسو کمپنۍ پیدا کوئ، څنګه کمپنۍ سره اړیکه ونیسئ او کمپنۍ تاسو ته ډیل ایچ پي لیپټاپ درکړي. هغه لیست تاسو ته ټول رالیږي، خو باید 6 جنریشن 5 جنریشن 7 او پاس. دا ویډیو تاسو سره ما شیر کړه. که چېرته تاسو غواړئ چې کاروبار وکړئ نو مهرباني وکړئ ما سره په انسټاګرام باندې اړیکه ونیسئ. که په انسټاګرام ما جواب درنه کړي، په ټیک ټاک کې میسیج وکړئ. که په ټیک ټاک ما جواب درنه کړي میسنجر کې، کنې سنیپ چاټ کې، او کنې زما نمبر خو ټولو سره شته او بیا به هم درله درکم 006422532759 004 22 15 32 پښتو کې غلط شوم، سوري 004 22 15 32
و15 دا زما پښتو کې دی. مهرباني وکړئ ما سره تماس ونیسئ، خپل محنت وکړئ. زه تاسو کاروبار ته هڅوم. کنې دا کمپنیانې چې دي زه ځان سره انګریزان ورکر کم، فلیپینیان کم، نور د دنیا کم، خو زه غواړم چې خپلو افغانانو ته هم ګټه ورسوم. اوس هم موږ سره افغانان کار کوي، نور هم باید دا کم. اوس هم موږ سره پاکستان خلک کار کوي، خپل مسلمانان دي. دوی ته ولې ګټه نه اړوم چې انګریزانو ته ګټه اړوم؟ ځکه ستاسو ګټه پکې ده. راځئ زه د باندې اوس لیپټاپ سکورم. مننه. دا تاسو په خپله لیدلی شئ دا لیپټاپس دی ښه دا ایچ پی دی دې کې بعضې ټچ سکرین هم دی بیا تاسو کتلی شئ دا هم دی دا وګورئ دا ما ته فلیپیني پیدا کړي دي او هغه ته پکې کمیشن ما ورکړی دی دا اوس وګورئ ښه دا وګورئ دغه پیټۍ لاندې هم دي تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا څومره لیپټاپس دلته ما سره دلته نور دي دلته ما سره دي دا په یوې ورځ کې نه دا په 15 منټو کې پیدا کېږي یوه ورځ هم نه نیسي بیا موږ چې کومې کانټینرې دي هغه دوبۍ ته لیږو آسټرالیا نه نیوزیلینډ نه امریکا نه هغه ټولې دوبۍ ته لیږو کانټینرو کې خو بیا ډېر مال لیږو که نه خو باید تاسو محنت وکړئ که چېرته محنت وکړئ تاسو راحت انشاءالله ګورئ غاټه پیسه درته پاتې کېږي